بما خبر دادا چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا سره زړه نو لګولې، یعنی ډیر زیات مال دولت چې کله ول راغی نو هغه سره زړه نو لګولې، بلکې هغه د الله په لار کې خرج کړو. نو موږ او تاسو له هم پکار دي شالم چې خدای پاک مال او دولت ورکړي دي، نو زړه دې وسره نه لګي، د خپل سہولیات، د خپل خاندان، د بچو په سہولیاتو کې ضرور راولي، استعمالي دي، خو داسې زړه دې وسره نه لګي چې روپۍ لګي او زړه یې خورېږي، بلکې د الله په لار کې دي او د غریبانانو او د یتیمانانو په مدد کې دي. داسې خرج کوي څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو خرج کړي وو، او خصوصي توګه باندې په یتیمانانو او په کونډو رونډو باندې خامخا خرج کوي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډېر غټ زیری او بشارت ورکړی دی، او هغه څه هغه دا دی چې موږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې داسې یو لکه څنګه چې دا دوه ګوتې دي. نو خدای پاک دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې دا کومه دنیا چاله خدای پاک ورکړی دا مال دولت د حلال ورکړی دی، خدای پاک دې زړه ولا هم دغه شان دې ورکړي چې د خلکو په مدد کې او د غریبانو په مدد کې استعمال کړي. الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. نن چې موږ کوم یو موضوع باندې خبرې کوو هغه دا ده چې د یتیمانانو د بېڅوکه خلکو او د محتاجه خلکو خیال ساتل دي. زموږ تاریخ کې موږ تاسو ته دا خبره ډیره واضحه ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې به وعده کړی وو، نو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې یو ډیره مالداره ترینه او تاجره زنانه وه په مکه مکرمه کې، هغوی سره یې کړی وو. او که د واده نه وروستو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ټول مال دولت راواخیستو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې ستاسو څنګه خوښه یې هغه شانتې خرج کړئ. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د نبوت نه وړاندې هم د بېڅوکه د ناچارو د یتیمانانو او د کونډو رونډو خیال ساتلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هم تجارت کولو او ټول خاندان یې هم د تجارت سره وابسته و، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ونه کړل چې دا مال دولت یې راغستی وي او نور تجارت یې پرې کړی وي چې دا مال نور هم زیات شي، بلکې داسې یې وکړو چې هغه مال دولت یې د غریبانانو د بېڅوکه خلکو د قرضدارانو په قرض کې ولګو او د ناچاره خلکو په مدد کې یې ولګو، د یتیمانانو او د کونډو رونډو په مدد کې یې ولګو. دویمه خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا سره زړه نو لګولې، یعنی ډېر زیات مال دولت چې کله ول راغی نو هغې سره یې زړه نه و لګولې، بلکې هغه یې د الله په لار کې خرج کړو. نو موږ او تاسو له هم پکار دي شاید چې خدای پاک مال او دولت ورکړی دی، نو زړه دې ورسره نه لګوي، د خپل سہولیات، د خپل خاندان، د بچو په سہولیاتو کې ضرور راولي، استعمالي دي، خو داسې زړه دې ورسره نه لګوي چې روپۍ لګي او زړه یې خورېږي، بلکې د الله په لار کې دی او د غریبانانو او د یتیمانانو په مدد کې دی. داسې خرج کوي څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو خرج کړي وو، او خصوصي توګه باندې په یتیمانانو او په کونډو رونډو باندې خامخا خرج کوي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ډېر غټ زیری او بشارت ورکړی دی، او هغه څه هغه دا دی چې موږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې داسې یو لکه څنګه چې دا دوه ګوتې دي. نو خدای پاک دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې دا کومه دنیا چاله خدای پاک ورکړی دا مال دولت د حلالو ورکړی دی، خدای پاک دې زړه ولا هم دغه شانتې ورکړي چې د خلکو په مدد کې او د غریبانانو په مدد کې استعمال کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا کې یا الله زموږ صغیرو کبیره ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ دا زړه د دنیا د محبت نه
وساتې ستا او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت پکې ور واچوې. یا الله زموږ د زړه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم طریقو سره مانوس کې او هغې سره محبت کوونکي جوړ کړې. یا الله زموږ اخلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په شان کې. یا الله په موږ کې عاجزي راولې. یا الله په موږ کې انکساري راولې. یا الله په موږ کې داسې اخلاق راولې څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق. او یا الله زموږ د زړه د دنیا د محبت نه وساتې او د آخرت محبت سره پیوسته کړې او د آخرت محبت پکې پیدا کړې. یا الله زموږ دا دنیا ښایسته کړې او هغه دنیا ښایسته کړې. یا الله د حلال مال هر هغه چا له ورکړې چا سره چې مال دولت نشته دی. او یا الله د چا روزګار دی یا الله هغې د حلال روزګار ورکړې. د چا اولاد دی یا الله هغې د نیکعمله صالحه اولاد ورکړې. د چا چې اولاد وي یا الله او هغه نیکعمله نه وي هغه ته نیکعمله کړې. د چا چې نارینه اولاد دي خدای پاک نارینه اولاد ورته ورکړې. او د چا چې خدای پاک ودونه نه شوي خو هغه هلکان دي او کوچنکې وي خدای دې ورله ښې رشتې ورکړي چې د هغې د مرضۍ هم وي او د دغه رشتو د برکت نه خدای پاک د هغې منځ کې مینه او محبت داسې پیدا کړي چې دا دنیا د خوشحالو ډکه شي او هغه دنیا د خوشحالو